ننګرهار کې 2200 بېوزلو وګړو ته د وړیا جراحي عملیاتونو پیل. ننګرهار کې دغه لړۍ د عامه روغتیا ریاست سره په همغږۍ د یو خصوصي روغتون له لوري پیل شوه چې د 22 ولسوالیو په هر یوه کې 100 ناروغانو ته وړیا جراحي عملیاتونه کوي. دغه روغتون مسؤل وایي په عملیاتونو کې عمومي جراحي، عصبي جراحي، د غوږ، پوز یا ستوني، د هډوکو د نسایي ولادي او د سترګو برخې عملیاتونه شامل دي. 2200 عملیات چې کیږي دا په شپږو برخو کې کیږي. په دې کې د عمومي جراحي برخه ده چې د هرې ولسوالۍ لپاره 20 عملیات پکې ځانګړي شوي ورته. د غوږ، پوز او ستوني برخه ده چې هغې کې هم 20 عملیاتونه د بېوزله هېوادوالو لپاره ځانګړي شوي دي. د سترګو د ناروغیو بخش چې هغې کې هم 15 عملیات د هرې ولسوالۍ لپاره ځانګړي شوي دي. د هډوکو د ناروغیو برخه ده په هغې کې هم ورته 15 عملیاتونه ځانګړي شوي دي. د عصبي جراحي برخه ده او د نسایي ولادي برخه ده. دلته عملیاتونه په وړیا خو د درملو لګښتونه پر ناروغ پرې کیږي چې دغه روغتون مسؤلین په یاده برخه کې له شتمنو د لازمې مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلین بیا دغه چاره‌ستایي او له نورو روغتیایي مرکزونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. هر چاته دا پکار ده چې دغسې یو سوچ او فکر د ځانه سره پیدا کړي او په دې کې کوشش وکړي چې دا خدمات یوازې د خپل روغتونه پورې نه ویغځي نورو ساحو ته، چې زموږ ولس د دې څخه برخمن سي. او الحمدلله دا یو ډېر لوی خدمت دی او ډېر لوی ابتکار دی چې دوی کړی دی. یو شمېر ناروغ لرونکي د خوښۍ په څرګندولو سره له نورو روغتیایي مرکزونو او شتمنو هېوادوالو غواړي چې بېوزلو ته دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. مریض ما سترګې دواړه خرابې وي او ډېر په ښه وضعیت او ډېر په کوشش سره زموږ عملیات وشو او ښه په عزت سره یې موږ دا کار وکړو. مشرانو خوانا مثال هغو ته خواهش کوو چې د خلکو سره همکاري وکړي او دغسې خوار غریبو لاسنیوی وکړي او مثال مریضانو تداوي دلته ښه کړې ده، موږ ترې راضي یو. د عملیاتونو په موخه ولسوالۍ د پچې اچونې په ترڅ کې ټاکل شوي چې له نازیانو وروسته په چراګام ولسوالۍ وټاکل شوه. د عملیاتونو د دغې لړۍ هوکړه کابو 2 اونۍ مخکې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست او د دغه روغتون د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې وه. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.